بسم الله الرحمن الرحیم د سنیل کندهار میډیا چینل ګران کتونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایست او د صحت په جامو کې بایست. قدرمنو لیدونکو، نن په کندهار کې د نیالګیانو د ایښولو پروګرام را پیل شوی دی. بیا هم زموږ سره مل پاتې شئ. د کندهار ښاروالۍ د لوري نن د نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په وینا 10,000 نیالګي د ښار په مختلفو برخو کې کښېنول کیږي. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای دا چې افغانستان یو سرسبزه وطن دی او سرسبزي چې د هغه د ټول انسانیت او د ټول ملت په ګټه کار دی او ښه ښکلا ښار او صحرا ته ورکوي. لهذا موږ هم په خپل مسؤلیت باندې په ټول وطنوالو باندې غږ کوو، لکه څنګه چې معنوي زموږ او ستاسو ملت آباد شو. الحمدلله شریعت مقدس پکې راغلی، شرعي نظام قائم شو. داسې به ظاهري سرسبزي او ښکلا د ښار او د وطن دا به کوو. نو د هر ملا امام د هر ورور سمو دا غوښتنه ده چې په خپل مساجدو کې غږ وکړي پر ولس باندې چې هر سړی خپل د وس مطابق یو نیالګی کښېږدي، تر څو چې مو دا ښار او دغه سړکانو دا ټوله علاقه مو ښه اباده او ښه زرغونه شي. دا زموږ او ستاسو د چاپېریال ساتنې دپاره هم ښه مفید شی دی او د ښایست دپاره زموږ د ښار او د وطن دا مفید شی دی. ښه به دا وي چې یو میوهداره درخته کښېښول شي چې هم ښکلا وکړي او هم میوه وکړي. چې نن د نیالګیانو افتتاح لرو، په دا مراسمو کې برخه اخلو. په ټوله ښار کې په مختلفو ناحیو 15 ناحیو کې 10,000 نالان مختلف نوع نالان ایښول کېږي. په ښاریانو دا غږ دی، لکه څنګه چې د امر بالمعروف رئیس صاحب خبره وکړله چې دا د ټولو وظیفه ده، یوازې د ښاروالۍ کار نه دی. په ګډه به د خدمت د نالانو کوو او هر سړی کولی شي چې یو نال د خپل کور او دوکان مخ ته کښېږدي او بیا یې حفاظت وکړي. تجاران هم دا غږ دی چې دوی زموږ په ملک کې سرمایه ګزاري وکړي او خصوصا په دې نالشانۍ کې زموږ سره برخه واخلي او اوبه یې ورکړي او نالان موږ ته راوړي چې موږ یې په خپل ښار کې کښېږدو او ښار زرغون شي. د کندهار ښاروالي د 1402 کال لپاره د نالشانۍ لومړۍ ورځ وه چې نن مو افتتاح وکړله، تر څو د ښار په 15 ناحیو کې کندهار ښاروالۍ سږ کال د 10,000 په اندازه د نهالان ږدي چې په هغه کې به مختلف تقریبا 8 ډوله نالان دي چې ناجو دی، والپام دی، مارپنګ دی، خرما ده، بوتل برش دی، ګلګلاب دی، تور مرچ دی، دغه انواع موجود دي. نو موږ کوشش کوو چې دغه نالان د حمل میاشتې تر رانوي کېدو پورې په ټول ښار کې کښېږدو او په عین وخت کې زموږ پرسونل موږ له پخوا څخه نور هم دې ته چمتو کړي دي تر څو د دې صحي پالنه وکړي او په ښار کې هغه نالان چې مخکني دي هغه باید ښه وروزل شي او وساتل شي او دغه چې نوي حضور دا هم په خپل پلان کې مطابق پر صحیح وخت باندې اوبه شي او په صحیح وخت باندې وساتل شي تر څو آینده کې زموږ ښار د چاپېریال له نګاه څخه یو زرغون ښار واوسېږي او تر څو په ګډه باندې دغه یو زرغون ښار ولرو. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووفق أعمالهم لما تحب وترضى من القول والعمل. ربنا احفظ بلادنا وبلاد جميع المسلمين من شر ما خلق
اللهم احفظ بلادنا وخصوصا بلاد أفغانستان وبلاد القندهار. اللهم ربنا أنت ربنا وأنت ربيتنا وأنت خالقنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اتحاد ته ضرورت لرو ډیر اوس د یووالي او ټولنې وخت دی اوس د